السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نیو لاک کې تاسو ته هر کله وایم. نو راځي چې نن لاک شروع کو. باینن دا خبره ده کنه چې زه بیګار راغلم سټوډیو ته دی وجه چې ما پرون ویډیو نو اپلوډ کړی نو الته نیټ سلوی نو ما دلته ویډیو پروګرام بیګام سټوډیو کې شپه نو اوس مې بل بلاګ سٹارټ کو او پرونه بلاګ مې اپلوډ کړی دی کوچانی کته نه لاړ شي هغه وګوره خامخا ډیر خپل بلاګ دی نو بس اوس چې دی اوس په زم کور ته خپلو په لار به غب شپ لګو او الته منور خبرې ترې غب شپ لګو نو چرته ځایم زموږ سره اوسای بای دا زمونږ کلی سړک ته دا وینه او د وړو کې اختر نمخ کې بده معنی کار شروع شوی روزي نمخ کې او سپور لا دا کار نه مکمل شوی نو چې باران شي کنه نو بده معنی ډیر زیات خټي دا وینه بای دا زمونږ میخه ده پای دومره کینا او دومره زیات خوراک کوي کنه چې وایلې درته نشم سار بولم یو ګېډې رګیا راوړي او ما هم بولم راوړي نو اوس مې دا لور الله کو کور تر ورسېدم کور لور را کوې مې به هی وګي ولاړه ده او ډایرکټ ز پټی ته غیا ولاړه نو زم پټی ته راځي چیزو خبرې نو راوته مې دې ته پټو ته رالم او اوس په دلته دا غیا ریبو نه او مې خله به وړو بیا ورستو مې راوي ویډی نه بعد چې ګېډه وکمنه نن زه پټی دراله مګنه نو نن مار جوارو درې فصل نه خبرې زده کړه او دا خبره داسې ده کنه چې دا مثال مونږ له زمونږ د ژوند راکړي چې کله تاسو په ژوند کې نیگیټیو خلک کنه نو تاسو ترقی نشئ کولای تاسو بس وایي دا خبره تاسو جوار دی پټی نه څنګه زده کړه تاسو ته خایمه وکې ده په ژوند کې د نیگیټیو خلکو مثال چې ده کنه دی غیا پشان دی دا غیا چې کومه ده چې کله دا یی کنه نو دا جوار غټېدو د نه پریدي مطلب د دې زې جوار تاسو ګورئ کنه ټول خراب دي مطلب دا چې لکه ټول ګډ وډ دي کنه زړ دي لکه خپل جوار نه دي دا ولې چې دې غیا راټینګ کړی دي نو دې غیا مثال سره د نیگیټیو خلکو لري خبره دا ده کنه چې لکه دا غیا هیڅ کاروم نه ده صرف او صرف د لکه دا سکار کوي دا صرف د مال په کار راځي مطلب مال خوري نور دا د هیڅ کاروم نه دا جوار چې دی نو دا لکه مطلب د معلوم په کار راځي معلوم خوري او مطلب انسانانو ته دیم رزق میلاویږي نو ډیر څه په کار راځي دا غیا چې دا هیڅ په کار نه صرف د مال په کار راځي او هم دا چې مالی لکه مطلب څوک میخي لوړي کنه او زموږ په کار نو د دې مثال د نیگیټیو خلکو مثال هم دا شان دی چې په خپل بجوان کې د سکاري نه او بل سړی ژوند کولو ته پریدي نه نو مثال دا غیا دی تاسو ته مو وی کنه چې ما یو سبق زده کړی دی جوارونه نو ما نن دا سبق زده کړم د دې پټینه کو تاسو ترقی کول غواړئ کنه چری تاسو وایي چې مطلب مونږ مخ کې لاړې مونږ غټ شوې د جوار په شان لکه مطلب دا کوم جوار چې دنګ دي کنه دوی په شان مونږ غټ شوې نو دې ته اعلان دی غیا نشته دوی خواته نیگیټیو خلک نشته نو کو تاسو ترقی کول غواړئ نو ژوند نه نیگیټیو خلک لری کوي هغه خلک لری کوي چې کم په خپل نه په خپل د سکاري او نه بل کار ته پریدي دا خلک د ژوند نه لری کوي مخ کې بلاړ شي خنو پټی نه واپس شو مارالم کوړتا بس ځان می تیار کو ټول نو ول زم هم مانځله مازیګر باندې ویلې مونږ کومه او بیا به چکر لګو چرته تاسو ته بخاو چرته ځایم مونږ سره هم به زو مانځله تاسو کو مانځ ټیم ولاګ ګورې نو مې مونږ وکای دې ټیم کوس مونږ رالو مونږ د کلی چې مشهور پکوړې کنه غي خواله اوس په پکوړې خو به چکر لزو پرون کمزه ته پروګرام لتلی وګنه نو کوکر هغه ټوټای نی هغه رانل ته پاتې شوی اوس مې مرګړی ته مې راځول تا کوکر هغه ټوټای برون دی اوس وځ نه وخت لري دی اوس نشو رسیدي او نا وخت دیمو ځکه چې مازیګر مونږ مو کو لاړو پکوړو لا اوس راوته نو ټیم ډیر زیات لیټ ته نو دوی سبا وبس لاړ شو اوس راوته پټو غاړي ته چکر لا پرون پروګرام کې چړکای باندې دا غوته هوکړې وا چرپ چې مې رااله کنه سپینو هو او سپور لدی وینې نه بند کړې اوس مې ډاکټر له وړو پټای په وکړه نو کوله گزاره وکړه نو زمونږ کلی ماحول څومره ښکلی دا ټیم وینې ته خلکو تنورونه ور واچول تنورونه یې بل کړو او نری دوړو ته روانه شوه ابل راته یو لږ کمنټ کړی و وی ټوپای در سره ډېره مزه کوي
تاسو ټول لا د کمنټس کې وایي شا ټوپای مزه کوي که نه زما یقین وشي او دا ټوپای مال چا ګفټ کړی تاسو دا پته شته دې مرګري لکه په شا وګوره ته د موږ له پرون دم پوخ هم پخ کړی و که نه ټوپای راته هم د ګفټ کړی ده نن مونږ چکر لم لا نړو چېرته لرې ځای ته مطلب لرې غړ ته نن بل یو طرف ما لیدلی و نن به زه تاسو ته هغه وښیم هغه هم دا شانتې ښکلی ځای دی څنګه چې به روزنې تاسو ته ما ښولی و که نه خو نن ټیم ناوخته و مازدیګر و نو بس چکر لا نړو کیدای شي چې هغې ځای ته سبا لاړ شو هلته به هم سبا انشاءالله بوځم او چې کله زمونږ چکر لیټ شي که نه څه کار نه نو بیا تاسو ته ما وایو دلته زمونږ کور نه ښکته ګراونډ دی د ولیبالو نو بس زه خپله باندې گیم کوم نه گیم شوقینه یم خو بس هغې ته تماشه کوم نو نن به هغې تماشې ته کینو نن به چېرته چکر نه لګو راځئ تاسو ته هم ښیم خانو بس والیبال ته ناست وم تاسو ته مې ووي که نه چې نن مې ټوله ورځ چې دی ټول مازدیګر لګه ټوله ورځ نه خو مازدیګر لږ ټیم و دا مې والیبال ته تېر کو بس بیا چې بېګا کور ته راغلم نو ماښام بیا مې بل شاټ وانغستو نو ولاګ چې دی دا اوس په سهار له ختمومه زمونږ نننی ولاګ دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ راله اجازت د را روان ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېرچل خیال ساتئ د لوی الله په امان